د غم باران د غم سیلې رانه زړګی خوړلې وای د غم باران د غم سیلې رانه زړګی خوړلې وای هغې نادانې لیونۍ رانه زړګی خوړلې وای هغې یریږي د تهمت نه نه زه تللی شمه وای هغه یریږي د تهمت نه نه زه تللی شمه وای دغې بېوسه زندګۍ رانه زړګی خوړلې وای ما ته یې ویلي دي درځمه انتظار یې کوم ما ته یې ویلي دي درځمه انتظار یې کوم همکار ویم ډېرې جدایۍ رانه زړګی خوړلې. السلام علیکم، زه یم ستاسو قربا ثناء الله او تاسو ګورئ پښتو 302. ملګرو کتونکو عزتمنو پښتنو، نن موږ یو داسې محفل جوړ کړی دی په کراچۍ کې چې ډېر خوندور دی. امید لرو چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شي. موږ سره زموږ په څنګ کې ناست ګران دوست میلمه شاکر خان همکار صاحب چې ډېر ښکلی غږ لري، ډېره ښکلې شاعري لري. نو موږ نن راغلي یو خپل خوږ ورور شاکر خان سره. د ده چې کوم دی نو د څه قسم له تعارف محتاج نه دی او کراچۍ کې ډېر ښایسته ډېر زبردست موسم دی. په یو خوا جوار، په بل څنګ کې زموږ خوږ ورور شاعر چې ډېره ښایسته شاعري کوي، هغه را سره ناست دی. نو موږ به چې کوم دی نو د شاکر صاحب نه چې کوم دی نو شاعري اورو. دی او همکار زما تخلص دی. باجوړ سره تعلق لرم او دلته په کراچۍ کې چې کوم دی تقریبا د 4 کالو راځي ژوند تېروم. محنت مزدوري کوو، ورسره دغه ټوټه پوټه شاعري هم کوو. نو خپل غږ به در سره شریک کړم. شعر دی چې په سترګو د جانان کې چې خمار ګوري او جاړي، په سترګو د جانان کې چې خمار ګوري او جاړي، کوڅې ته راښکاره شوله ریبار ګوري او جاړي. او مننه. ته به وایې چې له ډېرې مودې ورک دی چېرته تللی، ته به وایې چې له ډېرې مودې ورک دی چېرته تللی، د مینې لیونۍ ګرځېږي یار ګوري او جاړي. او په غم کې په جړا جړا د سترګو نظر بیلو، په غم کې په جړا جړا د سترګو نظر بیلو، روانه ده د یار د کلي لار ګوري او جاړي. او د مینې حقیقت کې انتها ته رسېدلې ثناء الله وایي د مینې حقیقت کې انتها ته رسېدلې، د شپې پاسې تصویر ته د همکار ګوري او جاړي. ډېر ښه شاکر بھائی دا بیا ډالې کوي یار. مننه. د مینې حقیقت کې انتها ته رسېدلې، د شپې پاسې تصویر ته د همکار ګوري او جاړي. او بل شعر به سره شریک و چې دانشور وم هم د کار وم چې مالدار وم، دانشور وم هم د کار وم چې مالدار وم، زه د هر سړي په کار وم چې مالدار وم. او هر یو کس به مې پوښتنې له راتللو، هر یو کس به مې پوښتنې له راتللو، که به روغ که به بیمار وم چې مالدار وم. مننه. او ټولې روغې او جرګې زما په سر وې، ټولې روغې او جرګې زما په سر وې، زه د هر چا نه هوښیار وم چې مالدار وم. او زه همکار داسې شلېدلی ګریوان نه وم، زه همکار داسې شلېدلی ګریوان نه وم، په هر ډول به سینګار وم چې مالدار وم. مننه. زه همکار داسې شلېدلی ګریوان نه وم، په هر ډول به سینګار وم چې مالدار وم. یو غزل به درته بل ډالۍ کوم، تاسو سره ډالۍ. اخته دې کو د مینې په جنجال زما زړګی، اخته دې کو د مینې په جنجال زما زړګی، ګزار دې لګړم کو په بد حال زما زړګی. ډېر ښه شاعر صاحب، ډېر ښه. مننه. اخته دې کو د مینې په جنجال زما زړګی، ګزار دې لګړم کو په بد حال زما زړګی. او رقیبه کوشش مه کوه ناکامې ای بدرنګه، رقیبه کوشش مه کوه ناکامې ای بدرنګه، پوهېږي اوس د مینې په هر چال زما زړګی. او مننه. ما مینه نه کوله زه له مینې توبهګار وم، ما مینه نه کوله زه له مینې توبهګار وم، بس یو دې وړو په یو نظر کمال زما زړګی. دا بیا یار همکار صاحب. مننه. ما مینه نه کوله زه له مینې توبهګار وم،
بس یو دی وړو په یو نظر کمال زما زړګی او همکار وایم ټوټې ټوټې ګریوان به مې رایو شي همکار وایم ټوټې ټوټې همکار وایم ټوټې ټوټې ګریوان به مې رایو شي چې جوړ کړي ستا له تورو زلفو ټال زما زړګی ډېر ښه همکار صاحب ماشاءالله د همکار صاحب چې څومره هم تعریف وکړلی شي د شاعرۍ نو کم دی قدرمنو پښتنو اخیری شعر به د همکار صاحب نه اورو نو همکار صاحب تاسو به چې کوم دی نو زمونږ کتونکو مینوالو ته د دوستۍ یارۍ باره کې چې کوم دی نو تاسو خپل د دغه نه څه ډالۍ کوئ مننه به مې مننه شعر دی چې درد او د پرهر خبرې مه کوه درد او د پرهر خبرې مه کوه ما ته د ریبر خبرې مه کوه او لږ لږ مې هېر شوی په سکون کې یم ثناء الله صاحب لږ لږ مې هېر شوی لږ لږ مې هېر شوی په سکون کې یم پرېږده د دلبر خبرې مه کوه ډېر ښه همکار صاحب ډېر او شعر دی چې دنګ دنګ چینارونه یې پرېوتي دي دنګ دنګ چینارونه یې پرېوتي دي دنګ دنګ چینارونه یې پرېوتي دي وران دی د ګودر خبرې مه کوه همکار صاحب دا ډالۍ کوي یار بیا مننه دنګ دنګ چینارونه یې پرېوتي دي وران دی د ګودر خبرې مه کوه او بې یاره ژوندون دی او تېرېږي بس بې یاره ژوندون دی او بې یاره ژوندون دی او تېرېږي بس خوند د مازدیګر خبرې مه کوه یار همکار صاحب دا بیا ډالۍ مننه بې یاره ژوندون دی او تېرېږي بس خوند د مازدیګر خبرې مه کوه او زه همکار قایل د پاکې مینې یم زه همکار قایل د پاکې مینې یم زه همکار قایل د پاکې مینې یم دومره په هنر خبرې مه کوه هنر خبرې مه کوه ډیره مننه همکار صاحب تاسو ماشاءالله بهترین او زبردست شاعري تاسو د همکار صاحب اورېده نو ملګرو امید لرم چې پروګرام ستاسو ډیر زیات خوښ شوی او د همکار صاحب د ټیم به هم چې کم دی نو ډیر نه رانی ولې چې مازدیګر دی او مازدیګر چې کم دی نو داسې پټو دی قدرمنو پښتنو په څنګ کې مې یو مسافر ځوان دی چې دغه فرمایش دی همکار صاحب ته چې موږ ته د مسافر رو حوالې سره چې کوم دی نو یو څو شعر ډالۍ وي نو ډیره مننه همکار صاحب تاسو د ملګري فرمایش دی د تاسو چې کوم دی نو د مسافرۍ حوالې سره چې کوم دی نو شاعري ډالۍ کې خو لږه ونه جاړې ګورې مننه ثناء الله د مسافرو حوالې څخه خو داسې ډېر څه دغه شته یم نه خو زه بیا هم د دې ملګري فرمایش دی نو داسې نیمکۍ غونده غزل دی چې خپل وطن کې وي او څنګ کې ورسیار ګرځي دا د دې روډ ته ډالۍ وي چې خپل وطن کې وي او څنګ کې ورسیار ګرځي بس سړی بې نشې نشه وي او خمار ګرځي او مازدیګر ښه وي مختصر غونده دیدن یې وکړو مازدیګر ښه وي مختصر غونده دیدن یې وکړو نور له سحر تر مازدیګره ورسپلار ګرځي ډېر ښه همکار صاحب دا یار بیا ډالۍ مننه مازدیګر ښه وي مختصر غونده دیدن یې وکړو نور له سحر تر مازدیګره ورسپلار ګرځي او شعر دی د غریب کور کې دروازه نه وي چې پورې کي غریب کور کې دروازه نه وي چې پورې کي د کلي خان پسې لس تنه سم په شمار ګرځي ډېر ښه همکار صاحب دا بیا ډالۍ کوي مننه د غریب کور کې دروازه نه وي چې پورې کي د کلي خان پسې لس تنه سم په شمار ګرځي ډېره مننه ثناء الله بھائی ډېره مننه شاعر صاحب تاسو همکار صاحب تاسو ماشاءالله د ټایم راکولو د وخت راکولو یو جهان مننه او چې څومره هم تاسو د شاعرۍ تعریف وکړلی شي نو کم دی او ډېره مننه او انشاءالله که خیري او د الله حکم شوی زندګي وي همکار صاحب نو بیا به ملاقات کېږي هم په دغه پټو کې او چې کوم دی نو خپل ستاسو به موږ سره خپل غږ خپله شاعري خپله چې کوم دی نو لیکونکي به موږ سره چې کوم دی نو وړاندې کوئ نو ستاسو ډېره مننه کتونکو څنګه چې موږ د شاعر صاحب شاعري واورېده چې څومره هم تعریف وکړلی شي کم دی اخري کې به د شاکر الله همکار صاحب نه چې کوم دی نو موږ اخري تپوس کوو چې زموږ کتونکو ته تاسو څه پیغام ورکوئ نو بس کتونکو ته زما دا پیغام دی چې خپلو بچو باندې سبقونه ووهئ او مینه محبت دا وشیندئ نفرتونه د خپل مین نه ختم کړئ خاص کر پښتنو ته زما چې کوم دی نو دا پیغام دی چې تاسو ضد بازیانې مه کوئ په خپل منځ کې موږ ورونه یو الحمدلله او موږ زه په کار دا ده چې موږ یو بل له د ورورۍ لاس ورکړو انشاءالله العزیز زموږ کامیابي
صرف زمونږ په اتفاق کې پرته ده. ډیره مننه. ماشاءالله همکار شاکر صاحب چې کوم دی نو ډېر ښایسته او ډېر زبردست میسیج ورکړو. نو موږ له چې کوم دی نو یو اتفاق او یو اتحاد یو ورورولي پکار ده، یو موټی پکار دی. ولې چې په لاس کې 15 ګوتې دیږي چې و هم نه نو سړی پې کړمي. زموږ د پښتنو هم دغه مثال دی چې موږ له ټولو له یو اتفاق پکار دی. د ټوپکو تماچو جنګ جګړو نه هیڅ هم نه جوړېږي. دوستانو کتونکو امید لرم چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. خپل ورور ثناء الله خان له ورکې اجازت د کیمرمین زیب خان سره د راتلونکي پروګرامه پورې د لوی الله